ونساء تعیمت زنانه مکوندي هذا حالكم عندنا فاخبرونا ايها الصامتون دا تاسو حال په نظم اي خاموش خلقو من ته هم څه جواب راکړي فهتف هاتف یو غیبی आवाज ور باندې وش اخبارنا ان قد وجدنا ما قدمنا زنګ اخبار دادی چې مونږ سلیګلو مخکامو بیا مونږ ته خو او کبدي وتحسرنا على ما فاتنا کوم د الله بندګی را نه فوتو بابن افسوس کوو وما اکلنا وشربنا ولبسنا وقدمنا هغه چې مونږ وړلې دي کوم مسکلې دي کوم غسلې دي کوم لېګلې دي هغه مو بیا مونږ وتحسرنا على ما فاتنا د خدای بندګی را نه فوت شوی د پای باندې افسوس کوو دنیا دا د دنیا نظام دی چې کله الله د آدم علیه السلام د نسل سلسله شروع کړه ملائکو عرض کو یا رب مخلوق به پیدا کیږي زمکه به پتنګ شي دی بډیر شي الله ته فرمایل انی جاعل لهم اجلا ما دی له نیټه مقرر کړی دا په دې نیټه به څوک د زمکه ګډې ته دي څوک باندې شاته را دي زمکه به پنه تنګي بیا دی عرض کو یا رب اذن لا يهنهم عيش یا الله جون به خرابي هر چا سره به د مرګ فکرې زردې کپست خو برمنو د دنیا نظام بغړ ورشي الله تعالی فرمایل انی جاعل لهم عملا ما دې لپاره ګرځولې وګد امید یشیب ابن آدم شب فيه خصلتان الحرص طول العمل انسان زړیږي په دې کې دوه خوونه زیاتیږي یو حرص یو گدوالد امید آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں د خپل مرګ سو خبر نه دی پروګرام د سلو کال جوړي د سبا خبر نه چې پل کی خبر نه د پل خبروم نشته چې یو قدم علم بلغ استیشم یو قدم والی اړ فیل کی بل قدم چړو نه دغه نظام دی د دنیا نوح علیہ السلام اغه الله ډیر وګد عمر ورکړ 9.5 کال قوم ته تبلیغ کړو ملک الموت په توفات په وخت کې راغې ورتوي یا طل الانبیاء عمر کیف وجدت الدنيا په پیغمبرانو کې د لوی عمر خاوند د دنیا دي څنګه بیا مونته او تویل کدار لها بابانی دخلت من باب وخرجت من باب دنیا میں پشان جو کور لیدا په یو دروازه عالم په بل کې نه لاړم کہ دنیا مثال لے وقت آتے ہوئے اذان تو جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آتے ہوئے گئے ورکوٹ پیداشی کی طرف تازان شي کی طرف اقامت شي اچوفات د جنازي منکو شي پدې لګ وخت راتلو مشو او پدې کتلو مشو دا نظام د الله تعالی دا روان دي پیغمبران له سم دنیا نه سفر کړی دی صحابه کرامو کړی دی ائمو کړی دی سلف صالحینو کړی دی خدا د دې مرحومي خوش قسمتي و دومره درنه جنازه پکې علما او صلحا او حافظان او قاریان د دې دومره مخلوق دعاګانې چې کوي سوال کې الله ته د مغفرت دیو بنده د پاره داغي لوی اجر دی ول جمع ارجا فی الاجابتی په جمع کې امید د قبل دو زیاتی د چا دعا قابل د قبول د پاروي ابن عباس سے برخوردار وفات شو تپوس کوسل کا برابر شو ول او جنازه او باش نو ورېدلی سر کا د مسلمان په جنازه جمع شي دوی مغفرت الله بنده ته مغفرت کم دی کوي بل دا سعادت هم دی حافظ صاحب عالم هم دی حافظ هم دی حدیث کې راغلی دی چې قیامت پر ورځ به حافظ د قران ته د لسو کسو د شفاعت اجازت ورکیږي چې کوم واجب الناری حکم د جهنم په شوی د لسو کسو ویزا بدته ملاوي او د سلویختو کسانو ویزا ملاویږي حافظ قران دغه ته شهید ته او یو کسو هغه ته به یو کسو ملاوي حضرت ابن عباس سے دغه والد سے وفات شو حضرت عباس سے حضور تر مبارک حضور بہت ډیر د قدر په نظر قتل فرمه عم الرجل سن ابيه
د سړي تر مثل د پلار دی بس چې تر نه نو بیا پلار قائم مقام تر قائم مقام د پلار دی هغه وی ما ته بخیر تعزیل راتل حدیث کې راغلی دي چې په یو مړي باندې بغم سیوا د درو زونه نه کوي مگر زنانه په خپل سختن باندې چې غم کوي نو دا به سلور میاشتې لس ورځې د هغې د عدت زمانه ده خو یو اعرابي راغی باندې چې نو ما ته یو 2 شعرونه وویل د ټولو تاجونه ما ته ډېره بهتره او د تسلی معلومه شو هغه ما ته ویل کن صابرا نکن بک صابرین فانما صبر الرعیت عند صبر الراس ابن عباسا توس په قوم کې مشر پاتې شو والد صاحب د وفات شو صبر کوا دا نور خلق د کور ستا رعیت دی د رعیت صبر د مشر په صبر باندې چې مشر صبر نه کړي رعیت به صبر نه کړي که مشر بې صبر یې رعیت به بې صبر بلې راته دا وویل خیر من العباس اجرک بعده والله خیر منک للعباس د ستا د پاره د عباس د وفات په وجه اجر دا د عباس نه غوره دی که عباس جم دی وی تا ته دا مقام نه ملاوېده چې عباس وفات شو مصیبت باندې صبر وکړه نو تعالی خدای اجر درکړه او ستا د وجود نه د عباس د خدای اجر غوره دی عباس چې خبر تلار شو هغه اجر شروع شو دا هغه د الله د انعاماتو په دې 2 شروع باندې زما انتهایی تسلی وشوله زوم فی سبتم دا وایم خیر من المرحومه اجرک بعدها د دې مرحومې نه پس تا دپاره اجر چې کوم دی په دې مصیبت په صبر دا بهتر دی والله خیر منک للمرحومه او الله اجر د مرحومې لپاره ستانه بهتر دی دا نازک دور دی حدیث کې راغلی دی اذا کان امراؤکم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم فالظاهر خير لكم من بطنها اے مسلمانانو کله تاسو حاکمان غوري شرابیان نه جوارګر نه ظالمان نه رشوت خوار نه او تاسو غنیان سخیانی غریبانو سره د خیر په کارونو کې امداد کوي او تاسو کار کور کې باهمي د مشورې وي نو تاسو له د ځمکې شاده د ځمکې د ګیډې نه غوره ده جون غوره دی دا جون دی واذا كانوا امراؤكم شراركم کله تاسو حاکمان شریران شي ظالمان شي شرابیان شي جوارګر شي رشوت خوار شي نو بیا او تاسو غنیان چې بخیلان شي د خیر په کار کې مال نه لګي او تاسو کار اوس پالشي زنانه وتا فبطن الارض خیر لكم من ذمک ګیډه دلا ذمک د شان غره ده دغه جون چې کم دی دا بیا جون نه دی دا یو نازک دور دی د دنیا حالاتو ته وګورئ حدیث کې حضور یو حدیث کې فرمایله چې مسلمانانو تاسو به څنګه حالتي چې کله تاسو زنانه نافرمانه شي او اولاد د ځوانان فاسقان بيدین شي او تاسو چې کم دې توجه ټوله دنیا ته شي او جهاد پرېږدئ یا رسول الله دا به هم کېږي حضور فرمایي خدای قسمی چې ما ذاب قبل خود هغه کې دی نه موثق کار کی هغه بسې چې کله اذا ترکتم الامر بالمعروف ونهى عن المنکر په خو امر کول د بد من کول دا پرې دی دا به هم کېږي اخو ما دې کا کې هغه اهمیت کړ د دې لاره د دې نه موثق کار کیږي هغه هم صحیح اذا رأيتم المنکر معروفا والمعروف منکرا خو ته به د بدو په شان ګوره به د خو په شان ګوره که خمل تر جهاد که ډېر کم بلار شي که بد میله جهاد کې چې سپي جنګېږي بیا به ډېر په شوق باندې ولا ورځي یار دا کار به هم کېږي حضور دې نه به هم سخت کار کېږي اذا امرتم بالمنکر ونهیتم عن المعروف په بدو باندې به خلقو ته امر کوئ او د نیکۍ نه به یې منع کوئ دا آخري درجه ده دې وخت به دې قوم باندې یو فتنه راشي داسې فتنه چې مستقل مزاج سړی به پکې حیراني دا د حضور پیشنګویي ده نن سړی په کور کې پامن نه دی په پټي کې پامن نه دی په جنازه کې پامن نه دی په لارې کې پامن نه دی په بس کې پامن نه دی دا هغه فتنه ده چې دا مسلط دا دې وجې نه ما ستاسو خدمت کې عرض کوم اوس خو دا مرتبې ته ورسېده چې هغه بد چې کوم دي د هغې ورته حکم کوي یا د خونې منع کوي اوس زما جیب کې فارس پروت دی دې علماو نو شعرا
هغه پسې چې کوم دین ورنټونه راوتی دي چې شاه مولا سے پس راوته نو حق مولوی سے پس راوته دي نور علماء پس راوته دي ایسه جرم کې لیکل دي د جهاد متعلق تقریر کی مطلب جهاد تقریر مکوه قرآن پاک کې سلونی آیتونه د جهاد دي سوره قتال مستقل جهاد بهر کې دي مطلب دا قرآن موای د کیسه جرم ساده دی مجاهدین ته دعا کوي خیره وته دعا ته نه کوي د امریکای پسې بد وای امریکای ته خیره کوي موږ به امریکای ته خیریم کو موږ به یا دعاګانې کو دا خو زمونږ کار دی نو اوس دا نوبت دی چې د خونه منع کوي د بد ورته حکم کوي دا هغه وخت دی چې هر سړی په دې کې حیران دی دعا ورته وکړه الله دې مرحومي ذریعات دې خبر الله روزه جنت وګوري الہ العالمین دا فتنه فسادونه لري کی چې وطن کې الله امن امان راوړي څنګه د حاکمانو الله توجه دین طرف ته کی ظلمونه مظالمونه الله تعالی بچ کی ډاکټر مجلس کې اج الله ټول جوړو کې خیر واچي خاتمه زنګ د ټولو په خیر کی دې پسمانګان او مرحومي ته صبر جمیل ورکی ربنا تقبل منا انك انت بیاد وکاله قبور په حق اللهم اغفر لنا ولهم وارحم علينا وعليهم ونور قبورنا وقبورهم وعظم أجورنا وأجورهم ولا تعذبنا ولا تعذبهم بحرمة لا إله إلا رسول الله